د هغې نه بعد یو ورو سوال کړی دی چې یو سړی عمرې دپاره لاړ شي او ښځه ورسره وي، آیا د دغه سفر په دوران کې د عمرې دپاره چې کوم سفر دی دې په دوران کې دی د ښځې سره کوروالی کولی شي او که نه، او هسې د مزو اخیستو دپاره نه وي د دې دپاره یې کوي چې الله وله نیکمله بچي ورکړي، نو دا کوروالی دوی په دغه سفر کې کولی شي او که نه؟ الجواب، په سړي باندې دا حرام دي چې دی د ښځې سره کوروالی وکړي چې کله دوی د حج او عمرې دپاره احرام واچوي او په حج او عمره کې ورننوځي، نو بیا د احرام نه د حلالېدو پورې په دې دواړو باندې حرام دي کوروالی کول، په دغه دوران کې په حرام دي. خو که چېرته مخکې د دې نه چې دوی په دې عبادت کې ننوځي دا ښځه او خاوند کوروالی کوي، یا د عمرې نه او د حج نه فارغه شي او وروسته کوروالی کوي، نو به هېڅ ګناه نشته، نه د سړي باندې څه ګناه شته او نه په دې ښځه باندې څه ګناه شته، اگر که دوی په مکه کې او که په مدینه کې او که په هر ځای کې. مقصدي خبره دا ده چې دوی د احرام نه بهري او د احرام نه حلال شوي، بیا صحیح ده کوي د کوروالی، هېڅ حرج پکې نشته، او چې لا بیا په دې نیت یې کوي ورسره چې الله وله نیکمله بچي ورکړي، نو په دې وله الله اجر ورکوي. سبحان الله، یو حدیث کې داسې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې یو سړی د خپلې ښځې سره کوروالی کوي، په دې وله هم الله اجر ورکوي. یو سړی چې د خپلې ښځې سره کوروالی کوي، په دې وله الله اجر ورکوي. صحابه کرام وایي یا رسول الله، په دې به الله موږ له څنګه اجر راکوي؟ وایي که تاسو کې یو سړی راولګي او د خپل عورت په حرام کې استعمال کړي، ګناه به وي که نه به وي؟ هغوی یو ګناه به وي. نو دقې شان چې کله د عورت په حلال ځای کې استعمال کړي، الله وله اجر ورکوي. نو چې د دې سره دا نیت شي چې الله ماله نیکمله بچي راکړي او د دین خدمت وکړي او دینداره بچي، نو بیا اجر ښه ډېر شو. او څنګه چې امام ابو داود رحمه الله روایت راوړی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي تزوجوا الودود الولود فاني مکاثر بکم الامم. حدیث زنانه سره واده کوئ چې هغه مینه ناکئ او ډېر بچي راوړي، ځکه چې د قیامت په ورځ به زه غواړم چې زما د امت تر ټولو امتونو نه زیات وي، او په دې به زه فخر کوم د قیامت په ورځ، په دې به خوشحالي کوم. خو دلته یو فایده ګورئ، اهمه نقطه هغه دا ده چې دا عجم خلک چې کوم دي خصوصا په دې کې بعض داسې دي چې موږ ته خبر شوي وو، د هغوی دا عقیده ده چې په دې مکه کې څوک کوروالی وکړي نو الله وله بچي ورکوي، او یا دا چې دا کوروالی په دې سفر کې د دې ځان له فضیلت دی. نو دا خبره ورسره یاده کوي چې د دې کوروالی په دغه ځای کې څه خاص فضیلت نه دی راغلی، او نه دا په څه نصوصو کې راغلي چې دغه ځای کې څوک کوروالی وکړي الله وله بچي ورکوي. بچي ورکول نه ورکول دا د الله کار دی. په دې مکه کې ډېر خلک داسې اوسېږي چې الله وله بچي نه دي ورکړي، په مدینه کې ډېر خلک اوسېږي چې الله وله بچي نه دي ورکړي. نو که چېرته دا داسې شي چې څوک په مکه مدینه کې کوروالی وکړي بیا به الله بچي ورکوي، نو بیا په مکه مدینه کې دې څوک نه وایي چې د هغوی بچي نه وي. نو دې خبرې ته هسې اشاره مې وکړه ځکه چې ما ته داسې ښکاري الله عالم چې د ورور دغه طرف ته سوچ تللی دی، نو ځکه د دې خبرې وضاحت مې وکړو.